औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिमनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून कुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल फ़अन्ना तुस्हरून बल अतैनाहुम बिलहक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन वमा कान मअहू मिन इलाहिन इज़्ज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वलअला बअदुहुम अला बअदिन सुब्हानल्लाहि अम्मा युसिफ़ून आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़तआला अम्मा युश्रिकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुल उवाया लिमनिल अर्द दचा दज़मका वमन फीहा औ आगा सच पदे की दी इन कुंतुम तालमून कचरिये तासु पोहे गई सयक़ूलूना लिल्लाह दोई बज़र वाई दा अल्लाह कुल नुतवाया अफला तज़क्करून पस आया तासु नसीहत न कबलवई कुल तवाया मर रब्बु सूक दे रब अस्समावात सब'i द व अस्मानुनो व रब्बुल अर्शिल अज़ीम और रब द अर्श अज़ीम सयक़ूलूना लिल्लाह दोई बडेर जरू वई अल्लाह कुल उवाया अफला तत्तक़ून बस आया तासो न यरी गई कुल तो आया मम बियदिही सोक दे कि पलास द अगो के दे मलकूतो हुकूमत कुल्ल शैइन द हर चीज व हुवा युजीरु औ हम अगा पनाह वर कई वला युजारो और नशी पनाह वर की दे अलैहि दावा खिलाफ इन कुंतुम तालमून कचरता सुपोहेगे सयक़ूलूना लिल्लाह नुज़र बहुआई चे अल्लाह कुल तो आया फ़अन्ना ब्याद कम जायना तुस्हरून पतासो जादू कवलशी बल अतैनाहुम बल्कि रावड़े दे मुंगा द्वैता बिलहक़्क़ि हक खबरा व इन्नहुम लकाज़िबून औ बेशक द्वई दरोजन मत्तख़ज़ल्लाहु नदनी वले अल्लाह ताला में वलदिन हिस या औलाद वमा कान मअहू औ निश्चदे दसरा मिन इलाहिन सुकबल माबूद इज़न दग वक्त बा लज़हबा उड़ल कुल्लु इलाहिन हर माबूद बिमा खलक़ा सच अग पैदा करियो वलअला औ गालिब बरातल बादुहुम यौ पद्वई के अला बाज़िन पबल बांधे सुब्हानल्लाहि पाक दे अल्लाह अम्मा युसिफून द अगसना चे द्वई बयानई आलिमिल गैब पोह दे पपटो व शहादते औ पखकारो खबरो फतआला पस देर उचत्ते अम्मा द अगसना युश्रिकून के द्वई अगसरा शरीकई। सूरह मुमिनून 84 नंबर आयत नवाफ नहीं 92 पोरे
نننی درس کې شامل دي. دې ځاینا الله جل جلاله درې نور دلائل د الله رب العزت یووالي او د الله رب العزت د توحید بیان کړی دي چې هغه کې دا درې واړه چې کوم دلایل دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دی چې د دینه تاسو کا معلومات وکا چې دې باره کې سوي. نو د درې واړو خبرو په جواب کې د تی مشرکانو جواب په هم دغه چې دا هر څه د الله جوړون کې هم هغه دی، تصرف کوون کې هم هغه دی، مالک هم هغه دی. نو بیا ډیر تعجب سره هغه نه سوال وشو چې دا هر څه تاسو پته بیا هم تاسو نصیحت نه قبلوي، بیا هم تاسو عقل سره کار نه لري، بیا هم تاسو نه یریږئ، بیا په تاسو باندې د کم طرف نه جادو شي چې تاسو داسې بے مهاره روان یې او بجای د دې چې تاسو دا هر څه منلې وي الټا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کوي. قل نو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب وکړ چې دا ډومې سوال دی نه تاسو وکړه چې دا ازمکه چې سدي دا چا دي. نو غټ مشرکان وهم وي سيقولون لله، دا خدای الله رب العزت ازمکه پیدا کړی، ازمکه کې بیا دا غټ الله رب العزت غرونه پیدا کړی، دغه قسمه ساروی زناور الله رب العزت پیدا کړی دي، دې سره سمندرونه دریابونه دا هر څه یعنی ازمکه او دې کې چې څه هم دي دا ټول چا پیدا کړی دي؟ الله. نو دای ته ویلې شو افلا تذکرون، بیا هم تاسو نصیحت نه قبل. قرآن هم دغه خبره کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه دعوت راوړ دي چې الله رب العزت یو اومنه. بیا دویم دلیل د ځمکې په مقابله کې اسمانونه دي، وو واړه اسمانونه چا پیدا او دا شانتي وو واړه اسمانونه پاسه عرش عظیم دی، دا د چا دی؟ دا چا جوړ کړی دی؟ څوک د دې پالون کې دی؟ څوک د دې حفاظت کوم کې دی؟ مر رب، څوک د دې هر څه رب دی؟ الله رب العزت ارشاد فرمایي چې د دې په جواب کې هم ډیر زر وای سيقولون لله، دا هر څه د الله دی، رب د دې هر څه الله دی. نو الله رب العزت ته نبی تعجب سره تاسو کوي دی ته وایا افلا تتقون، بیا هم نه یریږي، په خپل جب باندې منل کوي او بیا هم نه یریږي. بیا دریم سوال ته نوشم من بيده ملکوت کل شی، دا هر یو شیز ذره چې ټولو کې وړای صدا د دې کائنات د دین واخلې د اسمانونو پورې دا هر څه چې دي د دې هر څه حکومت چې ده دا چا پلاس او هغه ذات څوک دی چې هغه هر چاله پناه ورکړي، خدا هغه د اجازت نه بغیر چاله پناه نشي ورکړي، یعنی هغه چاته حفاظت وکي، د چا حفاظت وکي نو ټول کائنات که هم راجم شي د هغه د حفاظت نه څوک نشي راوباسي، او که چېرې هغه د چا حفاظت کول نه غواړي ټول مخلوقات کې یو ځای شي هغه لا حفاظت نشي کولای. نو بیا دینه تاسو کړی شي دا څوک دی، دا کوم ذات دی؟ نو دی به زر وایي سيقولون لله، دا الله دی، نو الله نه علاوه بل څوک نشي. نو بیا دینا تعجب سره دا تاسو کړی شو فانا تسحرون، بیا دا څه خبره چې داسې لګي لکه تاسو باندې چا جادو کړی چې تاسو خپل عقل سره کار نه اخلئ، په ژبه وایي چې دا هر څه الله کوي، دا هر څه د الله دی او منئ نه. بل اتیناهم بالحق، بلکې الله رب العزت ارشاد فرمایي چې مونږه حق خبره دی سره راو رسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعه سره الله رب العزت حق دی تر راو رسول وانهم لکاذبون، او دی خو دی دروغجن. بیا الله رب العزت وضاحت وکړه د دې سیز خو واضح الفاظ سره یو بل دلیل سره چې
چې متخذ الله من ولد، الله تعالی ځان له اولاد نه نیولې، نه د يهوديانو د قول مطابق عزیر علیہ السلام، نه د عیسایانو قول مطابق حضرت عیسی علیہ السلام، او نه د مشرکین قول مطابق فرښتې. الله تعالی اولاد نه لري. وما كان معه من اله، او دغه شان دي د هغه د مقابله بل معبود هم نشته، هغه سره بل څوک شریک هم نشته. الله رب العزت ارشاد فرمایي چې چېرې بل فرض د دنیا کې د یو نه سیوا معبودان وې، نو ظاهره ټول و ضرور، نو ضرور خو چې نه هغه په ضرور باندې حمله کوي، او هر یو دا کوشش کوي چې په دې بل باندې غالب راشي. نو بیا چې د ټول زور به برابر و، یو ځمکه جوړه کړه نو بل به هم د هغې نه به ښایسته ځمکه به یې جوړه کړې، او چا چې بیا څه څیزونه جوړ کړي په هغې باندې به یې قبضه کړې وه. نو گویا د دې ټولو په یو بل سره به جنګ جګړې، ولعلی بعضهم علی بعض، یو به په بل باندې غالب راځي. دنیا کې مونږ وګورو دو بادشاهان دي ډېر طاقتور دي، دواړه جنګ وکړه نو یو په بل باندې غالب راځي. دغه حال به بیا د خدایانو هم سبحان الله، الله تعالی د دې څیزونو نه د دې عیبونو نه پاک دی. دا څیزونه د انسانانو د مخلوقاتو دي، جنگ جګړې هغوی کوي، د هغوی د مقابلې کسان وي، شریکان وي. د الله رب العزت هیڅوک شریک نشته، همیشه و دی او یي به. سبحان الله عما یصفون. دا چې کومې خبرې دا خلک کوي د هغه په باره کې د هغې نه دی پاک، عالم الغیب والشهاده، د پټو د ښکارا خبرو مکمل علم لرونکی دی. فتعالی، پس ډېر اوچت دی، عما یشرکون، د هغې شریکانو نه چې دا مشرکان الله رب العزت سره شریک جوړ، یعنی دا د الله رب العزت په شان او مقام کې غټه ګستاخي دا خلک کوي چې الله رب العزت سره د هغه مخلوق هغه شریک جوړي. حالانکه الله تعالی هغه ورا الورا دی، یعنی زموږ د عقلونو نه هم بره دی. د هغه مقابله یو مخلوق څه کولی شي؟ فرعون ډېره لویه بادشاهي وه، او بادشاهي وله ورکړې الله رب العزت وه، د هغه وجود وله الله رب العزت ورکړی، د الله مقابله کله کولی شي؟ نو مونږ ګورو چې د الله یو مخلوق غرق سره د فوج، سره د طاقت، سره د تخته اوبو غرق. حالانکه اوبه خو یو مخلوق کې د الله رب العزت په کروڑونو مخلوقات. نمرود دی، هغه به ځان ته بادشاه دی، خلکو به ورته سجده کوله، لویه بادشاهي وه، لوی فوج و. الله تعالی دغه نقشو کې هغه داسې ذلیله کړه، رسوا کړه، او هر څه موجود دي، فوج هم موجود دی، پولیس هم موجود دی، تخت هم موجود دی. او الله رب العزت صرف یو مخلوق دومره وته د پوزې په ذریعه سره سر ته تللی دی، او هغه باندې سر وګرځي. دا شانتي ابو جهل دی، نور داسې دا غټ سردارانو، او یا واړه الله رب العزت غټ غټ مشرکان په غزوه بدر کې تباہ برباد کړ. حالانکه هر څه ورسه د ابو لهب زامنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر تنگ، نبی علیہ السلام ته خیره و، یا الله خپل سپو کې یو سپې په دی باندې اخته کړه. نو هغه و مشرکان او کافران او د پیغمبر علیہ السلام په ژبه یې کینو، یو زما د بچی نه بچ کی. نو دی سکړې دی ملک شام ته روانو، نو هلته کې ټول چې سوره لښکر دی یا څومره چې قافلې والا دي، دی یې چار چاپېره سملول، مینځ کې چې یو اوچت ځای باندې ټولې بسترې مسرې هر څه چې نه ګټې مټې ایښي دي، هغې باندې د زوی دپاره بستره لګولې ده، او د هغې چار چاپېره اور بل کړی دی چې مخکې که دننه راځي دا انسانان به کراس کوي، بیا به اور کراس کوي، بیا به د ګټو ته خیږي، بیا به هغه له رارسي. الله رب العزت کې داسې یو ازمری داسې رالی، دو ټوپه یې وول، هغه ته راورسېد، هغه یې وتښتېد. نو هغه خو داسې قدرتونو مالک دی. نو الله رب العزت فتعالی عما یشرکون، هغه ډېر اوچت دی د دې مخلوقاتو د طرف نه چې دا
मुख्तलिफ कसान पेरियानों के, इंसानानों के, स्तोरों के, गुरुनों गटो वनों के दाग शरीकान जोड़े ढेर घट जुल्म के ज्यादते अल्लाह ताला द दे ढेर ज्याद उच्चत अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल को तौफीक रखे। कुल हुआया लिमनिल अर्दो दचा दज़मका वमन फीहा औ आगसच पदी की दी इन कुंतुम तालमून कचरिता सु पोही गई सयक़ूलून लिल्लाह द्वई बज़र उवाइद अल्लाह कुल तवाया अफला तदक्करून पस आयता सु नसीहत न कबलवई कुल उवाया मर रब्बु सोकते रब अस्समावात सबअ दवो अस्मानुनो व रब्बुल अर्शिल अज़ीम और रब द अर्श अज़ीम सयक़ूलून लिल्लाह द्वई बज़र उवाई अल्लाह कुल उवाया अफला तत्तक़ून पस आया तासुन यरी गई कुल उवाया मम बियदिही सोक दे चिदाग पलास की मलकूतो हुकूमत ते कुल्ल शैइन दहर यौसिज व हुवा युजीरो औ हम अगपना वरकवी वला युजारो औ निशी पना वरकी दे अलैहि दाग खिलाफ इन कुंतुम तालमून कचरिता सुपोही गई सयक़ूलून लिल्लाह ज़रबद्वई उवई अल्लाह कुल तवाया फ़अन्ना ब्यादकम ज़ाइना तुस्हरून पता सुजादू कवलेशी बल अतैनाहुम बल्कि रावड़ा मुंगा द्वैता बिल हक की हक खबरा व इन्नहुम औ बेशक द्वई लकाज़िबून दरोग जंदी मत्तखज़ल्लाहु नदनी वले अल्लाह ताला मिन वलदिन हिस औलाद वमा काना औ निश्ते दे माहू ददसरा मिन इलाहिन सोकबल माबूद इज़न दगवखबा लज़हबा उड़ल कुल्लु इलाहिन हर यौ माबूद बिमा खलका सच आगा पैदा करियो वला अला औ गालिब बरातलो बादुहुम यौ पद्वई की अला बादिन पबल बांदी सुबहान अल्लाह पाक दे अल्लाह अम्मा द अगसना यसिफून के द्वय बयानवी आलिमिल गैबी पोह दे पगैबो व शहादती औ पखकारा खबरो फतआला बस देर उचते अम्मा द अगसना युश्रिकून के द्वय शरीकवी आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अस्सुर औरातिना व आमिन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।